د هفتې په ټولو ورځو کې د ټولو نه غوره ورځ د جمعې ورځ ده. خیر یوم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي بهترینه ورځ، غوره ورځ، بلکې د مسلمانانو اختر ورته ویلی شوی دی، دومره غوره ورځ ده. الله سبحانه وتعالی به قیامت هم د جمعې په ورځ قایموي. ډېر فضیلت په حدیثو کې راغلی، خو نبی صلی الله علیه وسلم د دې جمعې د ورځې او د شپې په باره کې موږ ته څه ویلي دي؟ فرمایي لا تختصوا لیلة الجمعة بقیام، د جمعې شپه به د عبادت دپاره نه خاص کوئ، چې تاسو صرف د جمعې په شپه راپاڅېږئ او قیام اللیل کوئ. داسې به نه کوئ، ځکه ډېر خلک داسې دي په دې نیت به راپاڅېږي چې په دغه شپه عبادت غوره دی. نو نبی صلی الله علیه وسلم منع وکړه چې داسې مه کوئ. ګورئ، او دغه شانتې ولا تخصوا یومه بصیام، او نه به د جمعې دا ورځ د روجې دپاره خاص کوئ. دا تخصیص په احادیثو کې منع راغلی ده، د الله رسول منع کړې ده. نو د دې وجې نه صرف د 15 د شعبان شپه او ورځ د عبادت دپاره خاص کول دا هم بلاولا منع دي. چې د جمعې ورځ چې غوره ورځ د نبی صلی الله علیه وسلم د خاص کول او د تخصیص نه موږ منع کړي، دقه شانتې د شعبان تخصیص هم جایز نه دی، ځکه د هغې په باره کې هم د رسول الله نه څه نه دي نقل. د دې به دا مطلب هم نه، که یو سړی د شعبان روجې نیسي د اول نه شروع کړې ده، نو دا بیا د 15 د شعبان روجه هم نیوی شي، هېڅ حرج په دې کې نشته. د خبرې مطلب مې دا دی، صرف خاص کول منع دي، چې تا ټول شعبان په خوبونو کې تیر که او صرف د 15 د شعبان په روجه باندې تیر کړي. دا تخصیص منع راغلی دی، د دې نه به ځان ساتي. نور خو ما په شروع کې وویلي چې دا میاشت هغه میاشت ده چې نبی صلی الله علیه وسلم به ټوله په روجه کې تیروله.